السلام علیکم. زه ډاکټر څخه یو وړه پوښتنه لرم. آیا جنت ته د تلو لپاره مسلمان کېدل لازمي دي؟ که یوازې مسلمانان جنت ته تللی شي؟ ستاسو پوښتنه دا ده، آیا جنت ته د تلو لپاره مسلمان کېدل ضروري او لازمي دي؟ یوازې مسلمانان به جنت ته ځي؟ یوازې ځان ته مسلمان ویل جنت ته د تلو لپاره کافي نه دي. لکه څنګه چې ما په خپله وینا کې وویل، جنت ته د تلو لپاره تاسو 4 شیانو ته اړتیا لرئ. سورة العصر سورت نمبر 103 آیتونه له اول څخه تر 3 پورې الله سبحانه وتعالی فرمایي، الله تعالی په وخت قسم خوري او وایي انسان په تاوان کې دی. یوازې هغه خلک به وژغورل شي چې دا 4 شیان ولري. اول ایمان. اړینه نه ده چې ځان ته مسلمان ووایي او یوازې ځان ته مسلمان ویل کافي نه دي. تاسو باید اول ایمان ولرئ. که تاسو ایمان ولرئ چې الله تعالی یو دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی وروستی پیغمبر دی او تاسو په نورو ټولو شیانو ایمان ولرئ، دا یو ټکی پوره شو. دوهم، ښه عملونه کول. دریم، خلک سمې لارې ته رابلل. او څلورم، خلک صبر ته رابلل. نو له دې آیت څخه موږ پوهیږو هغه کس چې د الله نه پرته د بل څه عبادت کوي هغه په غلطه دی. هغه به هیڅ کله جنت ته لاړ نشي او دا په ټولو دیني کتابونو کې لیکل شوي دي. که هغه بایبل وي، زړه عهدنامه وي، نوې عهدنامه وي، د مپیدا د بودایانو کتابونه، ویدونه، په ټولو کې دا لیکل شوي دي. که تاسو ګورګرنیت صاحب ولولئ، په هغه کې لومړی جلد، لومړی فصل، لومړی آیت هغه ته جاپوجي وایي. په هغه کې لیکل شوي دي چې الله یو دی، الله هیڅ پیل یا پای نه لري، هغه پیدا کوونکی دی، هغه بادار دی او د هغه په څیر بل څوک نشته. که تاسو وګورئ دا د سورت اخلاص سره ورته دي. د سورت اخلاص سره که تاسو د سیکانو کتاب ولولئ، په هغه کې لیکل شوي دي 2 ډوله اومکاره او 1 اومکاره، د خدای ښکاره بڼه، د خدای پټ بڼه. آیا داسې نه ده؟ نو که تاسو ولولئ او وګورئ د خدای ډیر نومونه شته، د خدای ډیر نومونه شته. ویل کېږي ستنامه سپېڅلی نوم، پروردګار. پروردګار هم ستاسو په کتاب کې یو نوم دی. آیا داسې نه ده؟ پروردګار، ستنامه، پیدا کوونکی، دا ورته دي. واهی ګورو ځینې مسلمانان شرک کوي. نو که په قرآن کې لیکل شوي وي شرک مه کوئ او تاسو شرک وکړئ او تاسو ووایئ زه مسلمان یم، نو تاسو به جنت ته ولاړ نشئ. آیا پوهېدئ؟ نو په همدې ډول که تاسو شرک ونه کړئ، تاسو به د الله نه پرته د بل چا عبادت ونه کړئ او تاسو به په وروستي پیغمبر ایمان ولرئ، پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم. تاسو به ښه عملونه وکړئ او تاسو به خلک حق ته راوبلئ او تاسو به خلک صبر ته راوبلئ او تاسو به هم جنت ته ولاړ شئ. سمه ده؟ هیله ده چې پوښتنه مو ځواب شوې وي زما ښاغلیه. مننه. د اولادونو تربیت په هغه وخت کې موږ تاسو ته سختېږي چې کله موږ تاسو په غیر اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. مور او پلار د دې نه خبر نه وي چې زموږ اولادونو ته په مکتب یا په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې یا په انسټیټیوټ کې څه تدریسیږي. چې کله هم ستاسو اولادونه له دغسې محیط کې ژوند کوي نو تاسو راځئ قرآن کور آنلاین اکاډمي ته. دلته به د قرآن کور آنلاین اکاډمي درسي مواد، کریکولم، هر څه په دغه ویب سایټ کې تاسو اول مطالعه. انشاءالله اولادونه به داسې درته روزو څنګه چې په مکتب یا ښوونځي کې هغوی سره کوشش کېږي، همداسې به په دغه اسلامي اکاډمي کې موږ هم داسې کوشش ورسره کوو تر څو پورې دغه زموږ او ستاسو اولادونه داسې وروزو چې په آینده کې موږ او تاسو د ملامتیا ګوته ځان ته ونه نیسو. همدا اوس په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شئ. انشاءالله ستاسو اولادونه به داسې تربیه کوو چې تاسو به خوشحاله